یا بابا نه بهم زین نه پیژنې او ټوکې ګولاړ ټوکې دا جراثیم دي بیماری ته لګي ای بچی سپکرا ته دونه مګوره لوري بوډا سړی نو اوس په زه کور کې لاړم نو تو کم با کارېږم درته نه ویم ډسبین مې راروړی دی په کوټه کې پرېښي دي او یا خلک پاسي نو لاړې سیټ ته توکي د انګړ په منځ کې لاړې ته توکي لوري دونه یادات زموږ کم ځای وي خو تا به راغشتي وو ما به پکې دلته لاړې توکلې اوس به زه ستا نه د لاړو هم اجازت اخلم چې هغه ځای کې توکم او که دې ځای کې توکم یا بابا نه ما خو ورته سمه خبره وکړه ما خو ته بده خبره نه راکړې چې ته پرې غوسه شوې یا بچي ستا خبرې پرېږده دا راته ووایه چې هغه نوسۍ مې څه شوه د سهاره داسې کور کې اینم نه نو ای بابا دغلته شازیب دي کار ورغلی دا اوس په راشي السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام بچی خلک چې د بار نه راځي یا کور کې وړي نو په سرلو باټه اچوه بچی دا څه کې ته د پردي کور نه سرتور سر کوره پورې رالي ګناه ده ستر د زړه په کار دی د مخ نه او دا ستا خوښې زه په سترګو باندې بدله ده دا لور دې پوهېږه مورې دا نیکه مې خپل زبان کې پوهېږه ما له شرم راځي چې زه دا خبرې کوم خدای دې ورله مرګ راولي چې خلاص شو یا بابا ښه وایي که نه نیازبینه په هغې باندې زه تعلیم کوم هغې ته تر نن ورځې پورې ما دا خبرې نه دي کړې او ته به سره دا خبرې کې او نو صاحب زه نه پوهېږم او لورې زه چې هغه زوی مې راشي نو هغه سره به خبرې وکړم لورې خفه کېږه ما سړي چې بوډاګان شي که نه بیا تینګېل دي او نصیب په اور کې به لاړي لکه راځنه چې موږ په اور کې به لاړي بابا سلام علیکم وعلیکم سلام بچی ولې داسې وي خیر خو دی بچی چې پلاران بوډاګان شي نو فیصلې بیا بچي او نو صاحب زما نو صاحب او په انګور باندې زما خبرې بدې لګي زویا یاره بابا ته په زور ځانه مسلې جوړې که نه دا ته ګوره ما بار بار ویلي ډاکټر وایي د دوی چړه د صدمه ما اچوه دې سره ستا بي پې ښایي کېږي پرېږده دا خبرې نو پښتو غیرت هم څه څیز دی ما خو ورته بده ونه وي ما ورته ویې بچې وګوره ستا دا لور اوس هم سرتوره ناسته ده ما یې بچې چې د چا د کور نه راځي او یا په کور کې ګرځي نو په سرلو بټه اچوه خو یې درته که نه پلار مې درته ښه وایي که نه دا ته پته لګي کومه زنانه چې لوپټه پسه نه اچوي نو شیطان هغوی شیطان پکې متیازې کوي مطلب دا دی چې هغه بېحیایي یې زیاتېږي دا لوپټه پسه که په سر کړه لوپټه زه ته په بالاخانه کې خو ناسته یم خپل کور په سر کړه لوپټه او یو وردا زما پلار دی ښه یو به ګورده ته سپک ګورې نه دغه یو مشر دی زموږ په کور کې دی وختور خلک و هغه چې مشران یې جمع دي دعا دې واخله نو تاسو ورسره اوتې بوتې وې او خو زه تا ته هم ګورې په کولو غوږونو وره خان بابا ما ته عقل مه ښایه زه تعلیم یافته یم ما له شکر در څه راځي دا ستا هغه وخت نه دی هغه وخت تېر شوی دی دا اوس نوی دور دی د دې خلکو هم دغه سوچونه دي بابا ما چې تاسو ته د موبایل ویلي تاسو څنګه چلو که د هغې یاره لوري ما تا ته ویلي وو چې لږ صبر وکړه زما یو ملګری دی هغه ما ته وایي تا له به زه زبردست ایفون موبایل راوړم زما کوشش دا دی چې څه شي تا ته میلو شي که نه زما لایف بچې تاسو لمونه کې موبایل کور ته رادننه نه کې هغه لږه ډېره حیا هم پاتې وه په دغه موبایل د لاسه به دغه حیا زمونږ لاړه شي بچې سوال درته کوم موبایل دې نه وي کله ورنه کې یاره بابا دا موبایل زه دې لپاره نه اخلم د دې لپاره په اخلم بابا چې دا انلاین کلاسونه اخلي بیا به دا خو تېر راتلی نه شي که نه یو خو د دې لپاره بابا اخلم هره خبره کې راډانګه مه که نه هغه د سبق دپاره موبایل ځان لا اخلي زما اگزام شروع دی ما سره موبایل نشته او دا تور ته څنګه خبرې کوې تاسو راځئ بابا له یو کپ چای تا لرو ښه بابا ته خفه کېږم ته راسه راځئ بچې ډېر بد به وکړي
که دا موبایل دې کور ته رادن نشو هغه لږه ډېره حیا مې پاتې ده هغه به ځمکې ته لاړه شي یا الله زما په دې کور رحم وکړه یو بار ما دا په وخت دا مورې کنه چې موبایل خدای ته پته لګي چې دا شی زونه نه خوښي نیت بیا نو تاسو له پلان سیر کو چې دا هغه سیر شي نه نو چې څنګه دا سي نو مو ټینګ نه کوم تام نه اخر نو هغه بسو دې دا چې تاسو سیر کوو ولته ما دا موبایل نه خوښي او کنه بشارانو متلې چې نه سیخو سوځي او نه کباب تاسو سره کوم ځان حکومت نو تاسو راغو به مخې په ما راغلی نیت بیا ما ته به متلونه نه کې دا 2028 دی چې موږ دې نه کوته کو نه چې موبایل به سر پلاس کی او ما ته پته را خلاص کار دې چې ونه وته زور زما او موبایل درولم ها بس یو دا باندې سم کا او په دې لګرا یې راخو دا دې سم کا کنه ما څه بل خبر نه کوي ما څه موبایل ایمان دکو چې ما نه مکه بس موبایل مې چلو نو موبایل بدل نه وروي بچی چېرته دي بیا بابا یو مرګري مو مې مړه ما وایي چې ورشم چې دعا وته کوم ته کمزوري کنه ښه بچي ما له زه سره لږ نسوار راواله ها ولنه ولا نور څه ولنه نه نه یې سم خاطر ټیک شو ولې د مخې دې رڼا شه زویه ورتولینو او څنګه دې خلاص دا بیا څه چکر راغشتي څه چل دی بلې موبایل مې ولا وروړه کنه اې دا اوس دا دې چې کار کوم څه کوټه نه نه کور کې نشته وګوره دا د پلار نه خلاص کا الله دې هغه څه کور کې نشته کور کې بار شي ما ته ګوره زما په مخ کې ما ته پلاس پکې نه دی هر څه چې زما پلار دی دا موبایل راکړه وګوره دا خو ما ته آیفون یاد کړو هغه کې پالټو کنه دا ډیر زبردست موبایل دی ته پسې کې اوستا کار بابا سلام علیکم وعلیکم السلام بچی دا اور د کور ته راتګ نه کو دا به په دې کور کې دونه غرغنډې جوړې کړي چې د دې غرغنډې به غیر چاپېره په دې ټوله علاقه کې خورې شي یا بچی ظلم دې وکړو دا خو پردی ښځه ده دا خو ورکړې شوې جینۍ ده ګوره مه کوه بچی واله دې دا موبایل زویه یاره بابا تا خو زری ونه کړم خو چې کور ته راشم نو په دماغ را تاسو پر دا موبایل زما ته مچ ټوپه خو نه ورکړي بابا ما ته بار بار وی چې دیوانه دا انلاین کلاسونه دي ته ولې نه پیږي بچی دا موبایل تماچا ده دا کلاشن کوپ دی دا توپ ده د دې غزار چې څوک وهلي دي بچی زهل نه دي راغلی هغه ټیک ته بابا خو دا زما لور ده ستا نو سره داسې غلط قدم منالي ته ولې دا شک کې او دا لور دې پوهېږه دا خو پردی ښځه ده زما په کور کې ناسته ده دا څه کې ویم یا بابا ویم چې بوډا شي نو مازغه هم کمزوري شي ستا مازغه کمزوري شوي ته په دې خبرو نه پوهېږې په پتخورني او څنګه دا خبره پرې ده تاسو راځئ او د بابا له یو جام کې یو ګیلاس وګورئ دا ما خیر جوړې بي پي هاي شو راځئ او بچی بي پي به مې ولې نه هاي کېږي ته خپله لاس دې ولا قهر لاس کې ورکړه بچی ظلم دې وکړه خدایا څوک هم خبره مې هم څوک نه مني ځان یو ډیګرام جوړ کړم بس ټیکسټ خو نه دماغ مو باندې توجه یو ډیګرام جوړ کړم چې دا موبایل ځان ته کم ځای کېږم بس همدا ځای ټیک دی
I love you. موري السلام عليكم. وعليكم السلام بخير يا زوير. سي موري خير. زوير تغرس خبا خبرالي ولا خير شه. خپه به نیمه دا وګوره صح. دا ټیک ټاک یې وګوره نو ټیک ټاک یې ولې؟ دا ستا هغه انګور دغه بې حیا ویل ډوبه شوه. تاسو موبایلو کې راله. دا موبایلو کې راغلی دی ورته وګوره پردو هلکانو ورسره ډیوټ کړی دی داسې بې حیا انګور به ته دې کور ته راولي خیر دې زوی چې دلته یې راولو بس دلته بیا پرې شي که نه مونږ کره. زه داسې بې حیا ښځې نه کومه لاړه شه او دا رشته مکمل ماته که خیر دې زویه راګورو دلته کې یو وطنه پس به بیا پوه شي چې د دې ټولې داسې زمونږ دا قام قبیل به څه وایي دا خلک به څه وایي چې دا کومه ښځه ده کړې ده ته ولې نه پوهېږې لاړه شه ورپسې او ورته وایې دا رشته ما دپاره نه ده منظوره زه نه کوم داسې ښځه زویه چې ته نه منې زه به لاړه شم زه. بس برقه په سر که اوس په دې ساعت ورسره به دې لاړه شه دا اوس وګورئ نه داسې بې حیا ښځې موږ له کړي دي چې رابه شي او بیا په ټیک ټاکو باندې ګانې کوي او پردي هلکان به ورسره ډیوټ کوي او دا کمنټونه ورته وګوره داسې ښځه خو زه خپل کور ته نشم راوستی زمبیا لورې تعلیم دې څنګه روان دی؟ شکر دی تعلیم مې ډېر ښکلې روان دی. زمبیا بچې ګوره تعلیم خیال ساته ښه ساني ستړی نه شي. کېنه تاسو ستړی مه شئ څه پرېږدي کېنه. ولې ولې موږ مې سره څه چل کړی دی؟ خشته لور مې له درکړی ته اوس په دې خفې وایي لور دې خشته راکړه خو کارونه یې خشته نه دي. ولې زما لور څه چل کړی دا خوله دې باد کېښودوه وایي په ټوله ورځ په ټیک ټاکو باندې لګي ورشه ټوله وایرل شوې ده زوی مې راته ووایي ته وګوره بېدار چې لکۍ زه نه کومه. ګوره که زما لور پرېږدې که نه نو په بله خبره باندې پرېږده د ټیک ټاکو دا خبرې ما سره مه کوه تا ته زما د لور پته لګي چې زما لور عزتناکه جینۍ ده. دا عزتناکه داسې عزتناکه چې کله په کور کې ناستې یو. سادي ترو خیر خو دې ته ولې دومره غوسه یاره وره ستا دا لور خو زما ماش ټیک ټاک کې جوړوي ما ته مې هغه ځینې راته ویډیوګانې باقاعده وښودلې وه. راته جوړه ما خو موبایل هغې د دې نه نه راغوښتې هغه ما ته وایي چې زه په دې تعلیمي دغه کوم د دې لپاره مې ولاغوښتې ته به غلطفهمۍ کې ترې بل څوک وایي ما ته یې وښودلې ستا د لور ویډیوګانې ما ته وښودلې او هغه راولېږله ما. یې دا داسې وایي زه ورک ورورې دا په خپله ټیک ټاک کتلو کې دې شي بل څوک وایي نن سبا خو دغه راغلي دي فلټرې شیفونه په سر یو شان لږ به کېږي دا به بل څوک وي. یاره وره ولې زه مې خپل انګور نه پېژنم. ښه دا راته ووایه مطلب دې اوس څه دی؟ مطلب مې دا دی کنه چې داسې رښتې موږ نه کوو دا لور هم ځان سره سنباله کېږه. بخیر علي لورې بخیر علي بابا څنګه بچې داسې به کوه بچې زما د نوسې په حق سپینه لمن باندې داغ مږده سوال درته کوم لورې په خپو درته پرېږدم دا رشته مه ماتوه بابا موږ پښتانه یو پوه شوې او داسې بیا به زما سي ته خلک پیغورونه کوي. لورې خبره واوره لورې په ارام کښېنه مینځداري ورته څه لکې شکر الحمدلله چې پرېښوده او هغه ټور سنډاله چا ورکوله شکر دی بس چې ما لور ورکړې ده زما د لور دپاره خاوندان ډېر او د دې د دوی دپاره ښځې ډېرې بدخورني کې بله خبره ونه کې بې غیرته ما درته وي چې لور له موبایل مه اخله مه رادننه کوه دا اور حق دې وکړه چې زما کور دې پې لمبه کړي یاره بابا ما خو د دې لپاره ولا نه واخیستې زه څه خبرم چې دا موبایل به زما لپاره ناسور جوړېږي. بس اوس دې ستاسو دا کور مبارک شي د بدلا مهدي داغ ته زه په دې کور کې نور نشم کېناستی زه دنه لاړم بابا خبره وره لاړم دنه د نن نه پس نه زه ستا بابه یم نه دې څه یم خپل کار کوه یاره ښځې ته خو به سره په کور کې ناسته وې که نه تا دې ته نه کته چې دا په دې باندې ټیک ټاک دي ما ته وایي چې زه خو به تعلیمي حساب کتاب کومه ما ته خو د ټیک ټاک پته نه وه
ویم یې سړی چې څنګه یې تا ته پته نه لګي دغه شانې ما ته پته نه لګي ویم زه خو پردو هم خادو پسې ګرځم ولې ته زه کور نشم کېناستی دا خو به زه په شرمونو وشرمېدم دا به زه کوم څه زما پلا خبره ټیک کوله خو پته نه لګي چې زما په سترګو باندې دا بې غیرتي پټې چا لګولې یې سړی بس په خپله لاس کې ده په خپله لاس کې که نور هم شرمېږو چې د کمې خبرې نه یېرېدم نو هغه وشو ما خپل انګور او خپل زوی ته ډېر مینت وکړو چې دا اور دې کور ته مه رادننه کوې ماشومه ځوانه جانن وسې مې پاتې شو په جامو یې داغ ولګېده زه په دې خلکو سره سترګې څنګه میلاوم څنګه میلاوم څوک چې د مشرانو نه مني راځي به د پایلي ټوله ورځ راپسې وګرځېدم 2 ورځې چې ته د کوره روتې ته کور ته ولې نه راځې بدکوره دې جوړېږي زه دغه کور ته په کومو سترګو درشم ستا لور ده خو زما مولاد دی ما خو درته ویلي وو چې دا خو پردی جینۍ ده پردی امانت دی بیتن شوي جینۍ ته مه ورکوئ موبایل لاس کې رشته چې زما د نوسۍ ماته شوې ده بدکورني خوبونه مې ارام شوي دي بیم بابا راځه چې کور ته ځو راپاسه بچې شپې مې رسي راپاسه بابا زوی دې خفه دی هم د کوره نشي راوتې راپاسه خیر پوښتنه څه مطلب ولې تړون دي په سترګو ته زما د درونو اسکټ او زما د ټوپۍ ته ګورې نه پښتون نور څنګه یې مړه ګوخریه په قلار کېنه انسان په دې واسکټ په دې جامو او په دې ټوپۍ پښتون کېږي نه نو په څه پښتون کېږي پښتون هغې ته وایي چې د غیرت کارونه کوي د پښتو کارونه کوي دې ته پښتون وایي په قلار کې نه ولې زه تا ته څه بې غیرته ښکارم شکر د خو درون ځوان یم او د غیرت او د پښتو کارونه کوم او د ډېرې ښه فیملۍ سره تعلق ساتم څه بکواس خو نه یم ولې نه ما ته دې پته لګي ښه فیملۍ سره تعلق ساتي خو دا وګوره دا ستا لور د مړه غیرت ځان کې پیدا کړه په ټیک ټاک وګوري ویم چې نور ماته دا بکواس چیزونه ورخې پېښ هم چې ته ماته څه ویل غواړې په قلار کې نه پرېږده زما ګرېوانه زما ګرېوان ته لاس مه راچوه کور ته ورشه په خپل کور کې د لور نه تپوس وکړه غیرتي ته ځان ته غیرتي وې پرېږده په دې دنیا کې وخت څنګه تېروي دا اړه خو مې چې دا سر د وران کم چې دا خبره په دې ځای ختمه کم په قلار کښېنه یو وستمیله به سر نوار کړي او د دې دنیا نه به یې پناه کړي د نور استمیانو سره به څه کوې ځان ته پښتون وي په کور کې لور ټیک ټاکې جوړوي ډانسونه کوي ای غیرتي او دلته کې به مونږ ته چې کوم دی ځان تیس مارخان جوړ کړي د پښتو نوم دو شرم او مړه دې جولې ته وګوره بیم نور زموږ د حیا خیال وساته نیکه د سترګې لګېدو پاتې نه شو پلار دې د سترګو لګېدو پاتې نه شو نور هم څه په شرمونو شرمېدا موبایل وکړه موري د خدای لپاره زما د ګریوان له لاس وباسه ته څه نیکه مې او ته ما پسې نښتې یې سړیه دا نه څه وکړه نور به مانه تا تپوس نه کې د دې د لاسه خو زه په شرمونو وشرمېدم هغې خلکو ما ته پیغور راکړ چې کوم خلک زما د سپلۍ قابل یم بس ډېر زیات مجبوره شوم چې ما په خپل لور باندې ډز وکړو ګوهره بچې تا دې
سوکړل دا ظلم دې ولې وکړ دا قتل وکړ دا په خپلې لور ډنډز وکړ دا ولې بچې دا ولې بابا که ته ما مړم کې خو زه ډېر زیات مجبوره شوم بابا زه ډېر زیات مجبوره شوم ما خو تا ته ویلي چې دا اور دې کور ته مراده نه کوه دې اور ډېر کورونه روان کړل ډېرې پېغلې ځمکو ته ښکته کړې ای خلکه د خدای دپاره دا اور کور ته مراده نه کوې نن چې څنګه زما د پېغلې لوسی کور روان شو تاسې به سبا ستاسو کورونه روانېږي